آیا غواړئ چې په دنیا او آخرت کې بریالي او ښېرازه انسانان واوسئ؟ داسې ژوند ولرئ چې له لارې تاسې وکړئ چې جنت وګټئ؟ راځئ د بریا په اړه څلورې مهمې خبرې درته کوم. څلور ارکانونه دي چې یا څلور مهم لاملونه دي چې تاسې په دنیا او آخرت کې بریالي کولی شي. الله تعالی په والعصر صورت کې په زمانه باندې قسم کوي چې انسان په تاوان کې دی. والعصر زما د په زمانه قسم وي، ان الانسان لفی خسر، بشک انسان په تاوان کې دی. مګر له دغه تاوان نه هغه کسان مستثنا دي چې دغه څلور کارونه کوي. څلور لاملونه دي چې انسان په بریالی کېدی شي. الا الذين آمنوا، هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، نیک عملونه کوي، وتواصوا بالحق، په حق باندې خلکو ته سپارښتنه کوي، وتواصوا بالصبر، او په صبر باندې خلکو ته نصیحت کوي چې صبر کوي. دغه څلور لاملونه انسان بریالی کولی شي. د دې مبارک صورت په پیل کې په زمانه باندې قسم د انسان لپاره د بریا په څلورو ارکانو باندې مهم ټینګار دی. لومړی رکن ایمان راوړل دي، رښتینې توګه مسلمان اوسېدل دي، مؤمن اوسېدل دي. دویم رکن نیک عملونه دي. معمولی نیک عملونه یوازې دا نه دي چې تاسې لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ، حج وکړئ او یا نور، بلکې نیک عملونه دا هم دي چې تاسې یو مسلمان سره مرسته وکړئ، ښه اولاد تربیه کړئ، میرمنې سره ښه چلند وکړئ، له نورو مسلمانانو سره مالی کومک وکړئ، صدقه ورکړئ. د دې ترڅنګ د انسانانو سره په خوش اخلاقۍ چلند وکړئ، دروغ ونه وایئ، حرام ونه خورئ او رشوت هم وانه اخلئ. دا نیک عملونه دي. د بریا دریم رکن حق سره سپارښتنه ده. د حق توصیه کول دي. د حق توصیه کول دا دي چې تاسې د الله تعالی لارې ته خلک دعوت کړئ، یو آیات یا یو حدیث خلکو سره شریک کړئ، هغه څه باندې چې تاسې پوهیږئ نورو ته یې ورسوئ. دا هم د حق سپارښتنه او دعوت دی چې تاسې یو دینی ویډیو وګورئ، خپل اولادونو، خپلو میرمنو او یا نورو مسلمانانو سره یې شریکه کړئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، ټویټر یا نورو باندې یې له خلکو سره شریکې کړئ. دا هم دعوت دی او د حق سپارښتنه ده. د بریا څلورم رکن په صبر سره سپارښتنه ده. کله چې یو انسان غم ولري، مصیبت پرې راغلی وي، ته ورته سپارښتنه وکړي چې په داسې حالاتو کې زغم ولره، الله تعالی به درته یوه لاره پیدا کړي. که غواړئ په دنیا او آخرت کې بریالي، ښېراز او نیکمرغه واوسئ، د بریا په دغه څلورو ارکانو باندې عمل وکړئ. د مهرباني له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ چې په حق مو سپارښتنه کړې وي او ثواب مو ګټلی وي. د قرآن کریم د طه صورت په پیل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. موږ قرآن کریم د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ستا ژوند دې له کړاوونو ډک شي. دا همداسې موږ ته خبره ده. قرآن کریم د دې لپاره نه دی نازل شوی چې زموږ ژوند دې کړاو نه ډک شي، بلکې د کړاو ختمولو لپاره دا عظیم کتاب نازل شوی دی. د همدې صورت په وروستیو کې الله تعالی فرمایي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. چا چې زما د هدایت یعنی د دغه قرآن کریم تابعداري وکړه، زده یې کړو، عمل یې پرې وکړ، هیڅ کله به دی بې لارې، ګمراه او ګناهګار نشي. خو الله تعالی بیا هغه چاته خبرداری ورکوي چې فمن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. که دغه قرآن نه یا دغه کتاب نه یا دغه ذکر نه مخ واړوئ، ژوند به مو کلک شي، له کړاوونو به ډک شي. ضنکا یعنی د دغې موټې په شان به تنګ شي ستاسې ژوند، ستاسې زړه. هیڅ دلیل نشته، هیڅ توجیه نشته چې مسلمان دی ووایي زه قرآن کریم د زده کولو لپاره یا وخت نه لرم، یا یې نشم کوای او یا امکانات نه لرم. زموږ ستاسې په ژوند کې ډېرې ستونزې
د دې له امله دی چې موږ قرآن ته شا کړی، قرآن نه زده کوو، نه یې لولو او پرې نه پوهیږو. اوس راځم زیرې ته. که چیرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ، یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي، او یا امکانات نه لرئ او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. موږ ستاسې لپاره د دیني زده کړو د اسانه کولو لپاره میزان اکاډمي جوړه کړې. په دې اکاډمي کې په آنلاین بڼه قرآن کریم، حدیث، فقه او عربي ژبه زده کړئ. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او اخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپل اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ. قرآن زده کړئ او خوشبخته ژوند وکړئ او آخرت وګټئ، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د خپلو اولادونو لپاره. که غواړئ لا نور معلومات ترلاسه کړئ، په سکرین باندې لیکل شوی د واتس اپ شمیرې ته پیغام واستوئ او یا info@mizanacademy.org ته ایمیل واستوئ. که غواړئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ www.mizanacademy.org ته ورشئ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې تر ټولو بهترین هغه انسان دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ور زده کړي. راځئ په قرآن کریم د دنیا او آخرت ښېرازي ترلاسه کړو. الله تعالی انسان کمزوری یا ضعیف پیدا کړی دی. ځینې خلک فکر کوي چې دا ضعف د انسان په تاوان دی. برعکس دا کمزوری او ضعف د انسان په ګټه دی. ځکه که انسان پیاوړی پیدا کړل شوی وای نو الله تعالی ته به یې اړتیا نه وه. د به په خپل ځان باندې دوزخ لازمي کوو. داسې کارونه به یې کول چې ځان ته به یې په زوره جنت له لاسه ورکوو او دوزخ به یې ګټو. دغه کمزوري د انسان باندې د الله تعالی کرم، فضل او احسان دی چې انسان یې ضعیفه پیدا کړی، ځکه ځان ته یې احتیاج کړی. کله چې انسان له الله تعالی بې پروا شي، لاړ شي او له اصلي لارې بې لارې شي، الله تعالی پرې یوه ستونزه نازل کړي چې دا بیرته الله تعالی ته رجوع کړي. دغه کمزوري د انسان په ګټه ده. الله تعالی خوښوي چې ته هغه ته بیرته رجوع وکړې، راستون شي، ځکه الله تعالی ستا مرستندوی دی. ستا تدبیر او هر ټولې چارې الله تعالی درته تنظیموي او ستا په خیر باندې تنظیموي. انسان له دې دیوال هاخوا نه پوهېږي چې څه دی، له دې غره هاخوا نه پوهېږي چې څه دي، خو الله تعالی پوهېږي چې هلته څه دي. ته ځینې شیونه ځان دپاره ټاکې چې ستا په تاوان وي، خو الله تعالی پوهېږي په هغه څه کې چې ته فکر کوې چې ګټه دي، ته تاوان دی پکې، او ستا د ښېګڼې دپاره الله تعالی تا له هغه بچ کوي. موقت ډول باندې ته فکر کوې چې دا خو ما سره سم کار ونه شو، ځکه ما یو څه غوښتل الله تعالی را نه کړل. کمبخته انسانه، دغه ستا په ګټه نه و. که ستا په ګټه وای الله تعالی دومره خزانې، دومره لوی ځمکه، اسمان او هر څه لري، څه به کم شي چې تا ته یو څه درکړي. خو ته باید په دې باندې یقین وساتې، د یقین کچه دې لوړه کړي چې الله تعالی ستا په خیر باندې فکر کوي. که الله تعالی دا ستا د بدن نظام، دا ستا د بدن کنټرول تا ته درکړی وی، ته به دې بدن کې کوم غړي ته رسېدلی وی چې کنټرول یې کړي. 40 ساعتو کې څو وارې به دې دا قلب هم کړی وی، د ګردې، د اعصابو، د مغزو، د ثانیو د څومې برخې هغه فعالیت چې دی اتومات کوي، حساس حالت کې غبرګون ښیي، څنګه به دې کنټرول کړی وو. خو دا هر څه الله تعالی دا ټول نظام ستا په ګټه څرخوي، خو ته پرې یقین نه ساتي. الله تعالی سره د محبت د لارې جنت وګټئ، نه دا چې ترې وډارېږئ، یوازې ډار باندې جنت مه ګټئ، مینه ورسره وکړئ. بهترین عبادت هغه دی چې د مینې په بنسټ وشي. ډار یوه برخه ده د الله تعالی نه باید وډارېږو، خو خبره دا ده چې الله تعالی سره باید مینه وکړو او دغه مینه باید موږ جنت ته بوځي. هغه ځای چې تر ټولو لوی نعمت پکې د الله تعالی دیدار دی. جنتیانو ته به وویل شي چې ټول نعمتونه درکړل شو، بل څه غواړئ؟ جنتیان به ورته ووایي چې یوازې د الله تعالی دیدار غواړو.
الله تعالی به حجاب لري کې خپل خاص بندگانو ته ځان وښيي. تر دې لوی نعمت بل شته